د اسلامي امارت واکمنۍ هغه کار وکړ چې داود خان او ولسمشر غني ونه شو کړای. نوموړې واکمنۍ پنجشیر نیغ په نیغه له خیبر پښتونخوا سره ونښلاوه. دغې واکمنۍ نوموړی ولایت څنګه له یاد ایالت سره نښلولی او څو نور د پرمختګ او ودانۍ راپورونه هم وړاندې کیږي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د غزني ولایت د ښاروالۍ مسؤلانو خبر ورکړی چې د یاد ولایت په مرکز کې د 8 میلیونه افغانیو په لګښت د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوي دي. د مسؤلانو په خبره دغه کانال د 1543 میټره په اوږدوالي او 1.15 میټره سور په درلودلو سره د یاد ولایت د 5مې ناحیې اړوند په کټواز ښارګوټي کې د UNPS موسسې په مالي ملاتړ د 8 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي چې چارې به یې په 3 میاشتو کې بشپړې شي. بلخوا د ننګرهار ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوې کلیوالي لارې د جوړولو چارې پیل شوي دي. د چارواکو په خبره په یاده ولسوالۍ کې به د لار جوړولو ترڅنګ د 19 میټرو په اوږدوالي یو استنادي دیوال هم جوړ شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې ورته لارې جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په ناسته کې پر 29 مهمو پروژو بحث او خبرې شوي دي. اقتصادي مرستیالۍ ډیره کړې. د یادو پروژو له ډلې 40 تعدیل، 2 منظوري او 2 نور یې لغوه شوي دي. د کندهار نړیوال هوایي ډګر د جولیت رمپ جوړول، حیرتان او مزار شریف اوسپنې پټلۍ غیر ریلي تاسیساتو بیا رغونه، د کونړ او نورستان لارې اول او دویم لاټ جوړول، د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د شامالان کانال بیا رغونه، د هیواد په ګمرکونو کې د امنیتي کمرو لګول او یو شمېر ولایتونو لپاره د برېښنایي اوزارو پیرل ګډ دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د تجارت یو بل ته نور د نږدېوالي په اړه یو ښه خبر خپور شوی. د افغانستان بدخشان له لارې د پنجشیر او ډیورن کرښې ترمنځ د سټراټیژیکې لارې د جوړولو په بشپړېدو سره دا ولایت د لومړي ځل لپاره د خیبر پښتونخوا له چترال سیمې سره ونښلول شو. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.